أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولې زندګۍ حالات دغه هر یو جانب چې والی هر یو فعلی والی نو پای کې زمونږ لپاره ښه پوره عبرت او نمونه پرته ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. الله فرمایي یقینا ستاسو دپاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نمونه د تابعدارۍ ښایسته شته دی. د نبی صلی الله علیه وسلم دغه سیرت دلته زمونږ بیان فلحال مقصود نه دی، انشاءالله الله به شروع کوو. نن موږ صرف د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاقو تذکره کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اخلاق سو په دې معاشره کې دغه د خپل خلکو سره د پردو سره د ماشومانو سره د غټانو سره نارینه او زنانو سره دې ټولو سره دغه اخلاق سو. په دې وخت کې د دې موضوع ضرورت په دې وجه باندې دی زموږ په دې معاشره کې فسادات نقصانونه سیوا شوي دي. د هغې د وجې نه د خلکو په اخلاقو باندې ډېر زیات اثر شوی دی. اخلاقیاتو په لحاظ سره موږ ډېر کمزور یو. زموږ دپاره خپل نبی یو عظیم نمونه ده. همدغه نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم اخلاق اختیار کړي هغه موږ اختیار کړو ان شاء الله تعالی. معاشره کې موږ ډېر اوچت ښکاره کیږو. د خلکو په زړونو کې به زموږ محبت وي، زموږ قدر او عزت به د خلکو په زړونو کې پروت وي. نبی صلی الله علیه وسلم ډېر اوچت اخلاق والو. قرآن کریم کې الله رب العالمین په دې صورت کې چې کوم ما ستاسو مخکې د هغې نه اولي آیاتونه تلاوت لم، الله رب العالمین قسم کوي په قلم باندې والقلم وما يسطرون. قسم دے په قلم باندې او په هغه څه چې دا خلک پې لیکل کوي. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی دا قلم د هر چا گویی ورکوي چې ته د خپل رب په نعمت باندې لیونی نه یې. مشرکانو نبی ته لیونی وي. الله وایي چې د ټولو خلکو قلمونه که قلم د علماو دی، که قلم د شاعرانو دی، که قلم د مسلمانانو دی، که قلم د کفارو دی، دا ټول شهادت ورکوي په دې باندې چې نبی ته لیونی نه وي. حتی چې کافر هم په دې باندې مجبوره دي چې هغې د قلم نه دا خبره راوتلې او په دې لیکل کړي دي چې په دنیا کې عظیم انسان، عظیم شخصیت، اول نمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دی. کافر او کتاب لیکلی، یو کافر جیمز په نوم باندې یو انګریز کتاب لیکلی دی. اردو کی دائی ترجمه هم شوی ده. دنیا میں 100 عظیم انسان پائی کی اول نمبر پلاولو صفو کی هغه لیکلی محمد صلی الله علیه وسلم. لاول کی تمهید گری او په تمهید کې دا لیکلی دی چې ډېر خلکو باندې به زما دا خبره درنه پرېوځي، ډېر خلکو په تعجب کې هم پرېوځي چې دا یو انګریز، یو نصرانی، هغه د مسلمانانو د رهنما او د رهبر دغه څنګه صفت کوي. وی لیکن چې کله ما د نبی صلی الله علیه وسلم دغه سیرت مطالعه کو زه مجبور یم په دې باندې، ما مجبوره کوي دغه اخلاق په دې باندې چې زه به نن په دې خپل کتاب کې اول نمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نوم به لیکم چې هغه کومه زندګي تېره کړې ده واقع د ټول انسانیت دپاره یو بېشبها نمونه ده، عظیم نمونه ده د خلکو دپاره. قرآن پې ګواه دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. دې صورت کې الله وایي وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. ستا دپاره ثوابونه اجر هم بې انتها دی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی ستا ډېر عظیم اخلاق دی. ګورې یو صحابي یو کس راځي، سعد ابن هشام رحمه الله راځي، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دینه تپوس کوي اے ام المؤمنین انبئینی عن خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ته د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاق مبارک خبر راکا.
وای ما ته ویل چې اولست تقرأ القرآن، تا قرآن نه لوستلی؟ ویل ما ورته ویل چې بلا ولې نه، خامخا مې لوستلی دی. ویل قرآن کریم کې الله خپل نبی ته ویلي چې انک لعلی خلق عظیم، نو کان خلقها القرآن. د نبی صلی الله علیه وسلم دغه اخلاق چې قرآن ومانه په قرآن باندې عمل کول، د قرآن چې کوم آداب د معاشرې موږ ته ښودلي دي نبی ته یې ښودلي وو، دا دغه اخلاق وو. او قرآن کې الله رب العالمین د نبی باره کې څه وایي؟ لاول دغه د نرمۍ تذکره کوي، فبما رحمت من الله لنت لهم. اے نبی ته د الله په خصوصي رحم سره د خلکو ته نرم شوی، ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اے نبی که ته سخت زبانه وې، ستا زړه سخت وي او ستا ژبه هم سخته وي، لانفضوا من حولك، دا خلک به ستانه تار په تار شوي وي. لیکن الله ته نرم کړی دی خلکو ته. نو د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق دا په یوه خطبه کې هټول نشي راجمع کېدلی، لیکن زه صرف یو چند نمونې تاسو ته د هغې مخې تږدمه. نبی صلی الله علیه وسلم د هغه مبارک راځي چې دا ډېر صبرناک د خلکو نه و، ډېر صبرناک، د صبر انتها و د هغه. اول قرآن کې د صبر حکم دی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے نبی صبر کوه لکه څنګه چې هغه اولو العزم پیغمبرانو صبر کړی دی. انس بن مالک رضی الله عنه هغه فرمایي وایي زه د نبی صلی الله علیه وسلم سره روان وم، علیه برد نجرانیون، د نجران د علاقې په هغه باندې یو څادر و، بلې کې او دا څادر داسې و غلیظ الحاشیه چې د هغې دا جی چې وې دا ډېرې سختې وي. یو باندې چې ورته راغی، فادرکو اعرابي فجذبه جذبه شدیده، نو وینې او ډېر سختې ونیو. وی حتی چې ما وکتل د نبی صلی الله علیه وسلم دې مرۍ ته، نو هغه څادر پکې داسې نښې کړې وي، داسې رایخ که دې باندې چې چونکې باندې شیان چې پای کې لږ جفا کشي وي، لږ سختي پای کې پکې وي. نبی صلی الله علیه وسلم ته څه وایي؟ مرلی من مال الله الذي اعطاک، مرلی من مال الله الذي اعطاک. ما د پاره امر وکړ خپل ملګرو ته چې دا الله مال چې تاره درکړی چې دا یې نه مال سره لږ راکړي، صرف په دې خبره باندې هغه دومره راغ کوي. وایي فالتفت الیه النبي صلی الله علیه وسلم فضحک. نبی صلی الله علیه وسلم ورته صرف وکتل او یې خندل، ورته مسکې شو ورته. ثم امر له بعطاء، بیا ویل دله څه ورکوي. دغه ټیم کې نبی صلی الله علیه وسلم د جذباتو نه کار نه یې اخیستلی چې دا کمقل یې وینیسئ او ته ماته لاس راړتئ، صرف یې خندل ورته. بلکې دومره پورې راغلی دي حدیث صحیح البخاري کې، جبیر ابن مطعم رضی الله عنه فرمایي کله چې موږ د حنین نه واپس شو، حنین نه چې موږ واپس شو په لاره کې په یو ځای کې خلک چې وو، بعضې نه مسلم هم وو او بعضې پکې لږ داسې سادهګان شانته هم وو، اعراب باندې شیان هم پکې وو. موږ چې بیرته کله واپسۍ کې راتلو، په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم خلکو په یو ځای کې پسې وراټول شو، خلک پې راجمع شو. یو المال سره راکه ځکه غنیمتونه ډېر حاصل شي، بل المال راکه، بل المال راکه. نبی صلی الله علیه وسلم ته داسې لږه منډه کړه، خلکو پسې ورپسې دی، حتی چې د نبی صلی الله علیه وسلم څادر چې و نو هغه د کیکر ونې ته ونښته او نبی علیه السلام هسې پاتې شه، خلکو هغه څادر واغسته. نبی صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي؟ داسې ډېری ته وخوت، ورته ولید ماله مې دا خپل څادر راکئ او قسم په الله چې د الله ماله سره راکړي او ما سره یي، تاسو ما بخیل بیا نه مونئ، زه به یې دله درکمه، خو اوس فلحال ما سره نشته، ماله مې دا خپل څادر راکئ. دا د اخلاقو مظاهره و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ډېر صبرناک د خلکو نه، ډېر خوش اخلاقه د خلکو نه. دویم صفت د نبی صلی الله علیه وسلم دغه په اخلاقو کې دا و چې ډېر پاک دامن انسان و. معاشره چې نن زمونږ ګنده کېږي، زمونږ اخلاق نن ګنده کېږي، زمونږ چې نن نوجوان نسل د هغې اخلاقیات خراب شوي دي، هغه هم په دې وجه باندې خراب شوي دي چې عفت په چا کې نشته، پاک دامني په چا کې نشته دی. سړی پردۍ ښځې ته د خپلې خور په نظر باندې نه ګوري چې دام به د چا خوري، لہذا زه هم ورته خور په نظر باندې ګورم لکه څنګه چې زما خور ته څوک په غلط نظر وګوري، زه پرې خفه کېږم. نبی صلی الله علیه وسلم کې ډېر زیات پاک دامني وه. عایشه صدیقه رضی الله عنها هغه فرمایي وای نبی صلی الله علیه وسلم د زنانو سره چې کله بیعت کړی دی، وای قسم په الله چې هغې ته صرف په زبان باندې بیعت اخیستلی، صرف په زبان باندې. والله ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امرأة قط، قسم په الله وای د نبی صلی الله علیه وسلم لاس چرته د پردۍ زنانه د لاس سره هم نه دی لګېدلی. او چې کله به د زنانو سره بیعت هم کاوه نو په خوله باندې به ورته ویل چې بس ما ستاسو سره بیعت وکړو، تاسو ځئ. ای بلاړې بخاری مسلم کې دا حدیث دی.
دریم صفت د نبی صلی الله علیه وسلم دا انتهایی عاجزی انکساری پکې وا چې د هر چا دعوت په قبل آو دعوت کې هغه دانه دی ویلي چې دا خدای او دا خراب دی سو پورې چې په یو ځای کې د ګناه کار باندې کېده نو که غریب و نه غریب سړي بوله دعوت ورکو نام به قبل آو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل په خپل باندې لو دعیت الی قراع لاجبت که زه یو پانچې ته یو د چیلې او د ګډ داغې د سوی ته دې ته چا راوبرم پانچې لاله پخکړې پانچې نه خپې چي دا خپې چا ماله پخکلې نه هم زه دعوت قبلوم زه به دعوت خامخا قبلوم نبی صلی الله علیه وسلم دغه بل اخلاق داو څلورم نمبر چې هغه به تحفې قبلولې هدیه چې کومه دا به قبلوله او که هغه به وړه وکړه هدیه به هغه به قبلوله عایشه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل الهدیه ویثیب علیها نبی صلی الله علیه وسلم با تحفه قبلولم او په هغې باندې به بیرته خلکو له بدلم ورکوله ځکه تحفه څوک چاله ورکي بهتره دا ده چې اوله بیا بیرته هم د هغې په عوض کې آینده کې څه ورکي نبی صلی الله علیه وسلم بل عادت داو بل صفت پنځم نمبر چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه به چې غوسه کېدم نو صرف د الله د دین په خاطر باندې غوسه شوی دی د خپل ځان د پاره هغه چاته نه دی غوسه شوی ځان د پاره د خپل ذات په وجه باندې چاته غوسه شوی دی که غوسه شوی هم دی د الله د دین په خاطر چاته غوسه شوی دی عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي ما ضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا قط بیده نبی صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې هیڅ شی نه دی والی ولا امراتا ولا خادما نه خز والدان نه چرته خادم والده الا یجاهد فی سبیل الله د جهاد په میدان کې بچی کله موجود و نه بیا به تور چلوله تور به چلوله لیکن عام اوقات کې هغه څو نریوالي انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي لس کاله مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړې لس کاله لیکن کما به یو کار کړی و نو دا راته چرته نبی نه دی ویلي چې دا دې ولې کړی دی او که نه به مې وکړی نو دی راته نه دی ویلي چې دا دې ولې نه دی کړی ما ته چرته نبی په لس کالو کې هم دا نه دی ویلي لس کاله په دې کې چاته دا خبره نه کول چې دا دې ولې کړی دی او دا دې ولې نه دی کړی دا د عظیم اخلاقو مظاهره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د خپل ځان د پاره د چا نه انتقام نه دی اخیستلی مگر که چا به د الله محارم دغې هتک کاو هغې ماتول به بدل اخیستو او حدود یې به جاري کړي حد د زنا حد قذف قصاص وغیرہ به دا جاري کړي دي نبی صلی الله علیه وسلم دغه بل یو صفت په اخلاقو په لحاظ سره هغه دا چې هغه به د لوز ډېر زیاته پابندي کوله لوز انتهایی به ډېره پابندي کوله حتی چې که کفارو سره معاهدې شوي د هغې ډېره پاسداري کړې ده مدینه کې یهودیان اوسېدل نبي صلی الله علیه وسلم د هغې سره معاهده شوې وه تاسو موږ ته څه نه موږ به تاسو څه نه ویو اوږده معاهده ده میثاق مدینه په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم دغه صحابري عبدالله ابن سهل رضی الله عنه او حویصة ابن مسعود رضی الله عنه دا دواړه به تلي خیبر ته خیبر کې یهود اوسېدل او هغې سره معاهده وه خیبر ته تلي هلته خپل باغات یو پای کې ګرځېدل دواړه جدا شول د یو بل نه حویصة ابن مسعود چې کله راغی عبدالله ابن سهل رضی الله عنه په اینو کې لت پت پروت دی هلته رال نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي من تتهمون به تاسو په چا باندې تهمت لګوئ د مبارکي او ورته یا رسول الله په خیبر کې زمونږ نور دشمنان نشته سوا د یهودیانو نه یهودیان راوښتل هغې ته ویل تاسو دا کس وژلی هغې ویل مونږ خو نه دی وژلی دلته دې ته ویله چې تاسو 50 قسمونه به کوئ دغه ته حویصة ابن مسعود بیا دغه بل ورور محیصة ابن مسعود او د عبدالله ابن سهل ورور درې واړه هغې ته یې ویلم تاسو به 50 قسمونه کوئ بس تاسو به هغې له کس نه درکړي یو کس متعین کړي چې به دې 50 قسمونه وکړي دې ته قسامه ویل کېږي دا جدا مسله ده هغې ورته ویل یا رسول الله موږ یو شی په خپل سترګو نه دی څنګه پې قسم وکړو ویل بس د یهودیان ته وشي دې ته وکړي بیا نو هغه ورته ویل کفار دي د کفارو په قسم څه اعتبار دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوز او د معاهدې د ساتلو په بنیاد باندې د خپل طرف نه د عبدالله ابن سهل د غرور ته حویصة او محیصة رضی الله عنهم هغې ته د خپل طرف نه 100 خان په دیت کې ورکړو چې دا دیت زما له طرف نه والی خو چې د یهودو سره معاهده ماته نه شي
ډیر زیات وعده پابند، ډیر د موحدې پابند، حالدار شي کافرانو. نبی صلی الله علیه وسلم داغه اخلاق دام دي د عزت کوي. نبی صلی الله علیه وسلم د ولګي د وجنا په خېټه باندې ګټم تړل ده. زمونږ نوجوانان کور ته راشي روټۍ نه میلاویږي نو سیب اسمان راښکته کوي. د مور سده په چغړه باندې، د پلار سده په چغړه باندې. خاون کا کور ته راشي سودا به په خپل نه راوړي، الته به ښځې ته غوسه شي تا نه نیسلي پخکلي نو تا راوړي سلي. او که چېرته خوراک پوخم کی د ځان داسې زمری جوړ کړی چاړوله بلکل څه صبر چاته نه کوي، یو دم به کنځل شروع کړي دا خوراک څو دک څه پخوي. راشه د نبی اخلاق دی وګوره. نبی د ولګي د لاسه په خېټه باندې ګټه تړلي. غزوه خندق کی، غزوه احزاب کی صحابه کرام لګیا دي خندق کری. ایو صحابي وای زه ډېر وږی شوی یم، وای ما ویل چې ورځم نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوم چې زه وږی شوی یم. و چې زه رالم نبی صلی الله علیه وسلم لګیا دی په دغه نازک بدن باندې تسکور وهي، کمیس یې چوت شو لاندې دوه کاڼي تړلي دي. وایي زه بیرته واپس شوم چې نبي خو دوه تړلي ما خو لا یو تړلی. جابر ابن عبدالله رضی الله عنه فرمایي ما نبی صلی الله علیه وسلم غزوه احزاب کې ولیده چې په خېټه باندې یو کاڼی تړلی دی. ما برداشت ونه کو، فوراً رالم کور ته. ښځې ته مې ویله چې نبي وږی دی څه خوراک وله تیارو. علما ته ویل چې دا معمولي وربشي دي یو سا او دارنګه یو دا ورغومکې دی. علما ته ویل چې ته زر زر دا میچن کا او ورغومې چې کوم دی هغه حلال که چې نبی او دغه سره یو درې څلور کسان دپاره کافي کېږي او ډېر دپاره نه کافي کېږي. ما چې ته زر زر دا تیار که. جابر ابن عبدالله وایي زر راله بخاري مسلم کی حدیث زر راله وایي نبی صلی الله علیه وسلم ته مې په غوږ کې ویل هغه لګیا دی په خندق کې کار کوي تسکوره وایي د جهاد میدان دی. وایي غوږ کې مې وتل چې یا رسول الله ستا دپاره مې لږ خوراک تیار کړی دی، ستا یو دوه درې کسان دې دپاره کافي کېږي ورې ډېر نه کافي کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم داسې ودرېد ما ته وخندل غږ کوي خندق والو جابر خوراک تیار کړی ځئ چې ځو. جابر په منډه باندې کور ته راغی. ښځې ته وایي خو ټول خندق والا رال. ښځې وایي راته ډېر ردې بدې ویلې خو بیا راته یې ویل هوښیاره ښځه وه چې تا نبي ته ویلي ویل ما ورته چې ها ما نبي ته ویلي ویل بس رسول ښه پوهېږي ویل. او بیا نبي صلی الله علیه وسلم راغی او پای کې خپل لاړې مبارکې په کټوۍ کې م توکلې پاوړو کې م توکلې او ویل چې ورشئ بله ګاونډۍ م ځان سره راولئ او ټول خلک ماړه شو. دا د نبی صلی الله علیه وسلم دغه معجزه وه. لہذا نبی باندې داسې حالات هم راغلی دی. عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي وایي موږ باندې 3 ورځې داسې تېرې شوي لا نذوق ذواقا چې زموږ د څکلې شی هم نه وایي، د څکنې شی هم زموږ نه چې موږ څکلی وي. بل صفت د نبی صلی الله علیه وسلم دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه به چې کله کور ته راغی څه شی به حاضر هغه به یې خوړ. دا یې نه دی ویلي چې دا ښه دی دا خراب دی. یو پیر نبی صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، صحیح مسلم کی حدیث کور ته راغی خوراک دای باره کې تپوس کوي، خلکو نه تپوس وکړل خوراک شته دی هغې وله روټۍ راوړه وچه روټۍ خالص. ورته ویل سالن نشته دی ویل. ورته ویل یا رسول الله سالن خو نشته صرف سرکه ده، صرف دا سرکه نه تروه سرکه ده. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل راوړئ هغه راوړئ ویله چې راوړه مخې ته ورته کېښوده روټۍ خوري او څه وایي نعم الادام الخل ډېر بهترین سالن دی، سرکه ډېر بهترین سالن دی، سرکه ډېر بهترین سالن دی. یو پیر کور ته راځي روټۍ وله خلکو راوړله. په دغه ټیم کې بریره رضی الله عنها هغې ته چا څه غوښه په تحفه کې راوړې او په هدیه کې دا صدقه کې هغه په باندې د په کټوۍ کې نبی صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو ویل څه نشته ویل نه ویل کټوۍ کې خو څه پخېدل ویله ویل خو بریرې له چا صدقه ورکړې ده او ته خو صدقه نه خورې. هغه ویل لها صدقه ولنا هدیه او د هغې دپاره صدقه ده او زموږ دپاره تحفه ده که نه بریره به موږ له تحفه کې راکړي نه به یې وله راوړه خوراک یې وکړو. دا حالات د نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې قار شوی نه دی. عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چا یې تپوس وکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم عام اوقاتو کې چې کله بهر بنو دعوت میدان کې بنو په کور کې بنو کور کې به نبی صلی الله علیه وسلم څه کار کاوه. عائشہ ته څه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم به کور کار کاوه
ويخسف نعله، خپل پیزار به په خپل باندې ګانډو، خپل چپل دا په خپل پستن باندې ګانډه ناس پو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اخلاق دي. دا صادقی و د نبی صلی الله علیه وسلم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائے صحیح بخاری کی حدیث، وَإِلَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورے دومره ساده ژوند تیر کړي، په ټیبل باندې په میز باندې چرته خوراک نه لري کړی. دا مطلب چې ګورې په میز باندې خوراک حرام دی، نه، دا مطلب نه دی. د نبی سادگی ذکر کوي، نبی په ټیبل باندې خوراک نه لري کړی حتی مات تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات. وما كان له خبزا مرققا، او د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره نرم روټۍ، وما اکل خبزا مرققا، نبی صلی الله علیه وسلم چرته د میده وړو نه روټۍ نه وخوړلې، میده صفا کړي وړه نه، د صفا کړو د میده وړو روټۍ نبی صلی الله علیه وسلم نه ده خوړلې حتی مات تر دې چې وفات شي. تورې چې خوړلې ده دغه بیچانه وړې خوړلې، کسکر په پکې وو، او د هغې سره نبی صلی الله علیه وسلم هغه خوراک کړی. عایشه فرمایي وی ما شبع رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقدم المدینه، نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغلی دی نه دی موړ شوی، سره من طعام البر 3 لیال، نبی صلی الله علیه وسلم 3 ورځې 3 شپې او 3 ورځې چرته مسلسل د غنمو د روټۍ نه دی موړ شوی حتی قبضه، تر دې چې وفات شي. د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق دامو چې نبی صلی الله علیه وسلم با ملګرو سره خندام کوله، گپ شپ به هم کله لګاو، سره گپ شپ به هم سره کله لګاو. زهیر دا یو باندې چې یو حدیث مسند احمد کې راغلی دی به اسناد صحیح، زهیر یو باندې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو راته د نبی صلی الله علیه وسلم سره ډیره دوستانه و، هغه به د باندې نه بس شات ته راغسی یا به څه غوړي راغسی، نبی صلی الله علیه وسلم له بیا راوړو، به نبی صلی الله علیه وسلم هغه مولا تحفه محفه ورکلیو، به رخصت کو، او دا به ویل زهیر زمنګ باندې دا منګ دغه خاري ویل نیو پیری بازار کې ناشته، هغه څه سودا راوړي خرڅي، رسول الله صلی الله علیه وسلم دیواله د شان راغې نشان راغې کلکی ونیو، مونږ چې هغه یو بل سترګې پټوي دغه شان کلک ونیو، سترګې ولا پټکلی، او نبی صلی الله علیه وسلم هغه کو دته پوسو کول څوک یې لکول نه پیژاند چې چانی ولې ما، نبی صلی الله علیه وسلم هغه کو ویل دا به زمانه څوک والی ویل پڅو پیسو بینا نه والی. زهیر چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو واورېدو نو نبی صلی الله علیه وسلم پسې ځان سي خبر جوخ کړ سی وی مخه د پسې ځان. زهیر نبی ته وی یا رسول الله زب ډیر کوټه يم، زما به څه قیمت نه چې تما خرڅه. نبی صلی الله علیه وسلم ته زهیر ستا ډیر غټ قیمت ته وی، ستا ډیر غټ قیمت ته، غف شپ هم لگاو د ملګرو سره، مزاح هم کوله د ملګرو سره، خپل اهل سره کله مزاح کړی دا اخلاق دغه خپل اهل سره وګوري. نبی صلی الله علیه وسلم عائشه ته فرمایي او عائشه ما ته پته چې ته کله ما ته غوسه او ته کله زمانه خوشاله ما ته پته ده. هغه ته یا رسول هغه څنګه وای ته چې کله زمانه خپه نو ته چې کله قسم کې نو دسې وی چې لا ورب ابراهیم، دا سین دا قسم دې پر رب د ابراهیم باندې، او چې کله زمانه خوشاله نبی وی چې لا ورب محمد صلی الله علیه وسلم. عائشہ تو یا رسول الله دا قشان ته والله لا حجر الا اسمک، او قسم په الله صرف نوم دی پرېدما، په جبه دی نوم پرېدم، نور هغه محبت پر زړه کې پروت دی. اخلاق داود نبی خپل اهل سره. صحیح البخاری کی حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی وہی سفر باندې تلو غزا د پاره نبی صلی الله علیه وسلم په چې کله سفر باندې ته نو په بیبیانو کې به یو بیبي ځان سبوله، نو د بیبیانو مېس کې به خسنې غورځاو، دا هغه انصافو خسنې یو ورځاو، خسنې زماره خو ته په یو غزا کې زو سلالم، چونکې د عربو ډېر غټ غټ دشت دي، کم شي عربو ته تلی ملګری هغه ته پته ډېر غټ غټ دشت نو په یو موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم سره ضرور سره ما اوس ګوره دا جنی خزدانو نبی صلی الله علیه وسلم خیال ساتي، ملګری هغه چې هغه مخ کې ولېګل، صحابه کرام چې تاسو مخ کې لاړ شئ ډېر مخ کې ولېګل. عائشه فرمایي او ما ته نبی ویل عائشه دواړه منډه وو او منډه کې مقابله کو، مسابقه چوته ویل شي.
وی ما ورته چې ټیک ده بس منډه مې شروع کړه زه په هغه ټینګ کې چونکې لږه د بدن نه سپکه ومه بس زه ترې مخکې شوم د نبي نه ما ترې وګټله صحیح بخاري حدیث دی. بله موقع کې بیا ماته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عایشې منډه بیا وهو چې بیا منډه کړه نو بیا را نبي مخکې ش ما ته ویل چې عایشې خفه کېږه مه دا را بل په مقابله کې شابل پرې تا ګټلې و دې پرې ما وګټله. دا اخلاقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اهل سره حتی چې د کفارو سره دغه اخلاق ګورئ احسان یې چې کړی دی ورسره کفارم نبی صلی الله علیه وسلم احسان فراموش کړی دغه اخلاق دا و چې احسان فراموشي نه کوله دا هغه بل اخلاقو. صحیح حدیث کې راغلی امام بخاري وغیره نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو پیری یو غزا تللی دی صحابه کرام ورسره دي په دې کې په یو ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام پړاو غورځولی دي اوبه نه میلاویږي ډېر زیات تکلیف دی. صحابه کرام هغې نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي یا رسول الله اوبه نشته دی څاروي تږي شول. نبی صلی الله علیه وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله عنه مقداد ابن الاسود زبیر ابن العوام رضی الله عنهم دې درې واړه ولېږه چې تاسو لاړ شئ د اوبو څه معلومات وکئ. ای روان شول ګرمۍ موسم دی سخته ګرمي ده روان دي ډېر زیات مزلې وکړو ستړي شول په یو ځای کې یو زنانه مخې له راله دوه مشکونه د هغې په دې سورلۍ باندې پراته دي او دا د په منځ کې ناسته ده. دې ته تپوس وکړو ویل دا اوبه کوم ځای کې میلاویږي ښځه ورته وایي پرون دا ټیم زه هلته وم وایي پرون دا ټیم مانه یو شوه روز نور مزل به وکئ. علی بن ابي طالب رضی الله عنه ته فرمایي وایي ته یو مهرباني وکړه زمونږ سره زمونږ د نبي خواله لاړه شه. هغه ورته وایي هغه صحابي هغه ورته وایي چې ته څوک مراد کې نو عربو کې د سخا ماده ونیسه ورسه لاړه اعتماد ماده پکې ډېره زیاته وه ښځه ورسه لاړه چې لاړه ورسره نبي صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ناست دي یو ځای کې پړای غورځولی دی په دې کې زنانه راله هغه اوښې ته راکوزه شوه او بیا نبی صلی الله علیه وسلم هغه مشک چې کوم و هغې راکولاو کړله خولې راکولاو کړله هغې نه اجازت طلب کړو چې موږ ستا اوبه لږې رالویل والې ویل په لوښي کې د لږې راوارتل یو څه الفاظ نبي صلی الله علیه وسلم ویله څه اسکار یې ویله بېرته هغه خوله بنده کړوله او بې ته راوارتلې په لوښي کې بې پکې نبي صلی الله علیه وسلم د خپل لاس کېښود هلته اوبه خوټکارې شروع شو. صحابه کرام چې هغې ته اوبه وڅکلې په څارو باندې مسکلې لوښي م ترې ډک کړه دا زنانه ګوري تماشه کوي. چې کله فارغ شو ټول نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي که چا سره څه خوراکي څه شی نو هغه راجمع کوي دې ښځې موږ سره احسان کړی چې دا ولې ورکړو ای وله څه غوټه جوړه کړه کجوري مجوري وڅکې وغیره دا یې وله راجمع کړې ښځې له یې ورکړې په اوښې وله کېښودلې ښځې ته وایي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي ته دې خپل مشک وګوره موږ ستا اوبه نه دي کمې کړي او اوبه نه وي کمې شوي ویل موږ ستا اوبه نه دي کمې کړي ګورې موږ له الله اوبه راکړې. بهرحال ښځه رخصت شوه لاړه ښځه قوم هغې انتظار کوي چې ښځه څنګه ایساره شوې ده کله چې ورله خلکو ته ولې ایساره شوې وې ورته یې ویل ما څه خو ناشنا کار شی زه خو د هغه کس ته تللی خاله تللی وم چا کوم د نبوت دعوه کوي نو ویل یا رښتیا نبي دی او یا غټ جادوګر دی یا رښتیا نبي دی یا غټ جادوګر دی دغه شان معامله وشو. بهرحال خبره ختمه شوه. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کلم دغه ښځې علاقه معلومه کړې وه چې د پلانې علاقې ده نو نبی صلی الله علیه وسلم به دغه ښځې چې کم کلی و د هغې نه تیر چاپېره حملې به یې کولې په کفارو باندې او دا ښځې کلي ته به یې تعرض نه کاوه هېڅ یې ورته نه ویله حقه یو احسان ورته یاد دی تیر چاپېره حملې کېږي. ښځه پوه شوه ډېره هوښیاره وه ښځه راله خپل قوم ته وایي ای زما قومه ما ته پته ده ما ته یقین حاصل دی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دا چې په تاسو حمله نه کوي دا زما د احسان د وجې نه کوي دا قصدن تاسو پرېږدي تیر چاپېره حملې کوي او په تاسو باندې حمله نه کوي دا زما هغه د احسان د وجې نه. راځئ نن موقع ده راځئ چې اسلام راوړو یې دا دومره خوش اخلاقه سړی دی ټول قوم راضي او د ښځې په وجه باندې هلته اسلام راوړي دا د اخلاقو مظاهره و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د مړونو اخلاق دې ته ویلې کېدلی شي هر لحاظ سره د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق اعلی ترین اخلاق عظیم ترین اخلاق ځکه خو هغه شاعر وایي که نه هغه شاعر په خپل شعر کې وایي که نه
واحسن منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اے نبی ستانه خیسته وی زما سترګو چرته نه دی لیدلی او ستا په شانته خیسته چرته مور نه دی زیږولی. ته خو د هر قسم عیب نه پاک پیدا شوی، گویا کې ته په خپله دی چې څنګه ځان غوښته پیدا شوی. لہذا راځي چې زما ورونو د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق اختیار هر لحاظ سره د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق اعلی اخلاق دي. الله رب العالمین دې موږ توفیق راکړي چې موږ د نبی اخلاق اختیار کو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.